د ابي لهب درې لورګانی دي. څو لورګانی دي؟ درې لورګ. ما یو واقعا بیان کړم وا هغه کې دی ونه مدد دره رضی الله تعالی عنها. دا دره د لګ عمر دا پیغمبر علیہ السلام دار ارقم تر روان دی، سلام عرض کو، دوی سره خبره وکړي، واپس نبی علیہ السلام روان دی. تبسم خوشحالی محسوسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ابي جهل نه غختل چې پیغمبر دی خوشحالی. دشمنان اسلام اوسم دا کوشش دی چې په سر زمين باندې علما خپوي، علما تنگوي، خپل بد دین دا شعبې ختم شي. دا با رونو د مدرسو سره د علماو سره دشمنی دا د کفارو خوشحالی ده. الله دې موږ او تاسو د علماو دوستانو ګرځي. سردار کونین لږ خوشاله معلومیږي. ابي جهل لعين اعلان کوي سوک داسشت دے را روان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک را روان دے. داغے پتندی کی خکولا نما داغے تندے خوشحال لیدل نغوانما سوک دا چی سرداری کونین خپکی ورنو سکتر ابی لہب را پاسیگی سکتر دے سرداری کونین تا مخی تراغ سرداری کونین مخی ترا روان دے. امام الانبیاء پہ اڑان دی کی گی. ذکر ربی کعب فرمائی یا ایوہ المدثر اے پا کپڑوں کی ان غختن کیا قم فانذر پاسا خلق یروا خلق تا زما د ربوبیت خبر اورسوا خلق تا ما ور پی جندا خلق تا ما یو الہ معرفی کا ززا سر شریک نما خلق تا دا خبر اوکا سرداری کونین میں ابی لہب تا مخامخ گوری ابی لہب دا لاندی نا کانے را اخلی او سرداری کونین تا مخامخ را گئی. امام الانبیاء جنابی محمد رسول اللہ ابی لہب تا اکتل زماد تر مزاج خراب دے تر پا ما باندی گزار کول غاڑی سردار کونین زان ڈری تکڑو ابی لہب کانی تلاش کئی او دا بی لہب لر درہ رضی اللہ تعالی عنہ وڑا معصوم دا سردار کونین تا مخی ترا منڈی کئی ودا اللہ حبیبا اے زماد کاکا بچڑیا دپلار ارادی میں خرابی دی دا دار ارقم دکور شاہ تراتا او شاہ پتا باندی گزار کئی سردار کونین دکا کور ندی طرف تراتا ہوئی گی در واپس لاڑ پلار توی اے بابا جانا اگر سوک چی تپ گٹو باندی اولی اغیلار بدل کڑی دا اس گورا دا رب العالمین فیصلو تا گورا دا خو اوائل دا قرآن دی دا نبوت رنبی زمانہ دا درہ رضی اللہ تعالی عنہ کسرداری کونین بچکڑلو ابی لہب پدی بل طرف تاویگی دا درے دسترگنہ دا اخ کے لاڑی موری ورطرال ام جمیل چاچی قرآنی کریم کی ورطا اللہ ازار کرے دے چاچی ورطا اللہ رب کائنات چی چاہتا قرآن کی ازار کرے دے یو داغین ام جمیل دا دا بی لہب خزا دا دا در مور دا در ورطوئی اے موری زماد دی طرف بچی چاہتا سویلی دی دے طرف تم خلق پکانولی او کلچ بل سوک پچا گزارو کی نپلار تراشی زماد ترزوی خپلار اشتا دینا نو بیا د پلار پزیتر تلارشی خو چتری پکانو باندې ولی بے بچیر تروانی چتری پکانو ولی اسا جی بدبخت سړی دی ولی
ها دا تزکه جاړې ستادا طبيعت ما ته ګډوډ معلومیږي د درې په ویختو کې ګوتې واچولې او پسمه کې را وګرځولا درې کور د دننه کړه کپلار اورونه در باندې پوښو جوب بدر نه غوسه کی ورونو یاد ساتي اوس غره ا پښتانه او متل کوي د نړتوب یو گزاري دا یو وخت کیږي بس در لاړه ماشومه جنې دا وړه کور ته لاړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کړه د دار ارقم کور شاته تاو شو نو سوجي داو ک دار اگزم دا بدبخت بخامخه ولاړی دلته دوه رکعات مون نیته تړل ا پښتانه وای کله کله د ازارم یو وخت او د دعام یو وخت عبدالرحمن بابا رحمت الله علیه وای چې پچا کی د غضب لیند ورخخام چې پچا کی د غضب لیند ورخخام خطا ندرمی گزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار د درویشانو سردار کونین میں اللہ نغواڑی یا الہ العالمین درریت ایمان نصیب کا یا اللہ درریتا دی ایمان سا درور پسر کا یا اللہ دی ایمان پزیب و زینت خیستا کا او ځان ته خبره ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې چاته دعا وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چاته دعا وکي دعا خو دعاوی کنه نسبت دره او شپه بیمار شو سخت بیمار ده غرض دې تر اعظم چې لږ وخت لپاره د علماء سره مینه وکي صلحاو سره مینه وکي او د خدای د رضا د پاره وکي قسم بالله چې ایمان به ایمان نصیب کیږي خاتمه به خاتمه خوي او دنیا کې به د زندګیم الله د ډېرو آفاتونو بچو محفوظ ساتي خلک وانته کې صحبت د خدای د رضا د پاره د خلق سره پکار دی موږ ورسره د لپاره کو چې دنیا کې د زمون شهرت شي دیو جن زدي خپل ملګرو ته هم د مدرسې اراکینو ته معاونینو ته زما دارور ډیر خسته لکانو کله رال به درته وخم ډیر شریف الکانو ما د مولوی صاحب څخه خدمت ما صرف مال دعا کوي بس یو عرب پیسې یو طرف ته خود مینی د اخلاص مینا دا بل طرف تک مینا د خدای د رضا د پاره بکوي یو بل سره دا مدرسې به الله جوړي دا جمعهتون به الله جوړي دی علما او طلبه او تبع الله تنظیمات هم کوي هر چا سره چې تعلق ساتي مقصد د الله رضا ګرځوا چې خدای ته راضي شي مان دی له خیر ورسه د بل د خیر تمام کوا چې دینه د صادر ډکوم او کور لدی وړم نه خدایا زمانه دل خیر ورسه الله د پیغمبر د وجود ګرامی دنیا ته د انبیا او راتل مقصد دا دی چې خلق ته خیر ورسه جهنم تروانی جنت ته سیده کی دا لوی خیر دی نو موږ هم تاسو له خبره کو چې موږ د دې دعوه کو چې موږ ورثه یو د انبیاء او خریم دی ورثه وګرځي نو چې کله دا دعوه کو الله دې موږ نه تاسو له خیر ظاهری او خیر باطنی در ورثي تاسو نه الله موږ ترا ورثي ورونو مقصد مولا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسبت تا ګوري درا شپې بیمار شو وې دا لورګانو قبیله هب ترې رګرانه وا اته ویلي بچي تکلیف دې درتا وای آو بچي بوزم دې ډاکټر لا طبيب تا حکیم تا علاج دې وکم کشپدنو په ما د شپنه تیریږي چې بچي ته مې سو خوشاله نه لیدلې چې ته خوشاله شي زه به خوشاله شم دره ماشومه ده پلار تاسو اے زما پلاران زما دې د کعبه پرب قسم وی کما خوشاله والغوار زما خوشالي آسان ده ورته ویلوري تا خوشاله ما ګرمي تبيني ولدا ورته وی پلاران ما سره څنګه وایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دخلین د ایمان کلمه لاړه
ابي لهب ورته د غصې نه سور سپین کیږي، په سخته طبقه ورته گزار ورکړلو. دره ورته وی اے پلار کما ټوټه ټوټه کی خو زما د بدن هر یو رګبا د جناب رسول الله د صداقت आवाज کوي، زما د رګ هر یو حسابا د امام الانبیاء د صداقت आवाज کوي. ورونو بیا وی د په نور ستم کولو مور ورته چې زما شومه دا تم به خراب کړي مزغوب کار پر خودلې خلق دا بار دا خبره کوي نور ورته سویا ما پرېګه ده بس، او کدا جوړ شو به دا خبره کوله نو زما درته اډر دی چې ژوندې په خورو کې دننه کا. دا ډېر ازاري خزه ودا ام جمیل سي خاوند خدای په قهر اخته او صدا بدبخت وا د دې مرداري کار دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لبی په بیا باندې صغیر اورل د غرنه او به خورول په دې کوسو کې چې په کملار نبی علیہ السلام زی چې دا پکې راو غورځيږي او بدن کې لاړ شي. دا سړي خپل ډیپټي دنیا کې ګان اوسم دار چا خپل ډیپټي معلومه ده سب دا ډیپټي کوي د دین الله دین خوري صدا ډیپټي کوي د الله دین ته رکاوټونه پیدا کوي. ما سار مرګورو ته ویل دلته مالیرونو خدای نه یاره پکار ده د دې انسان دا جون زمو خدای لپاره نه دی چې مونږ دې خلق د خدای نه مرور کو نه، مقصد زمونږ دا دی په دنیا کې د جون چې د الله سره دې خلقو جوړ راولو ټول الله جنت والا جوړ کی نو دا به اعلی جنت والا جوړوي چې په دې ټولو باندې خو ګومانو دا ټول چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا مسلمانان دي. د دې ګوري زویم دا ماته څوک نش ثابتولای په یو عمل باندې څوک چاته کافر نشي ویلې. زه به یو عمل کوم دا به زما ګناوي خو کافر راته په مو وایا ګناهګار وایم کافر راته مو وایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د مؤمن روح الله رب العالمین علین ته انتقالي نو الله د فرشتو نه تپوس کې چې تاسو دې سره دومره ډېرې ولې راغلی سو جواب و یا الله د دې سړیو کمال دا چې د جبه کنټرول وا په دې جبه باندې ما سیوا د استاد ذکر نه دبل چا خبر نه ده کړي نو چې پر دې غیبت کو د خدای ذکر ته به نه فارغې نو غیبت په ځای باندې د الله ذکر کوي د دروغ ویلو په ځای باندې د الله ذکر کوي او یو بل ته د بل ورور خبر رسوي بده مر رسوي ار یو ورور د یو بل ورور خبر رسوي څومره اجر ملاويږي. تماته وی چې مولوی صاحب پلان کې کس دستا متعلق دا خبره کوله نظم زه خدای ته سره احسان وکي نو که هغه سره کوي کنه کې تاسو سره کوئی احسان وشو ځکه نیک خبره درا او رسوله نو د هر مسلمان د خو خبرو د اشاعت کوشش کوي دین ته رکاوټ مو پیدا کوي. يهوديان لګي دي نصارا لګي دي قسم دې په منګي خپل رګونه خور کړل او موږ مسلمانان پدې کېو د دې جماعت مولا وي داغي جماعت مقتدیان او مولا کافر او مشرک دي داغي جماعت مولا وي دا مولا بدعتي او مشرک دي تا خوې په ایمان وي یو مقبره مولا یوم عیدگاہ دا یوم اسلام دے یوم قرآن دے یوم مذہب دے او منگ دے یو بل عزت نشو برداشت کولے منگ یو بل تا منبر باندے اغسیو چی فیدے یہود و کافرانو ترسی. خدای ته وګورئ زما د پیغمبر سیرت ته ګورئ زما د خپل نبی سیرت بیانېږي. سرداری کونین میراغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو طالب سے بلور دا عتیقہ نامه دا عتیقہ ورترال ورتوی اے د الله حبیبا در بیمار ده استاد ترلور بیمار ده. سردار کونین مبارک میں او فرمائل اے عاتقی اے دالی شیر خدا خور گور چکل کاکا دکور نلار کلچ ابی لہب دکور نووتلو زبتا سر لار شما زبداغی تپوسو کما زکما شمد بیمار دا. سرداری کونین مبارک میں انتظار کی عاتقہ پمنڈلاللا دری تے او فرمائل اے درہ سرداری کونین دی تپوس سرا روان دی اگر ورطا فرمائی پلار میں انتہائی دزڑنا سخت ہے اسینہ چی زما دوران دی پاقا انامدار گزارون کی تلالا شوز در زما
سټیم با در رضی الله تعالی عنہ سردار کونین ته لري نه وکتل ورته او فرمایل اے د الله حبیبا زد ټولو بیمارونه ځان ته لوی بیماری چې غنما تبن غنما ځان ته لوی بیماری غټ تبن غنما وړ تبن غنما پالج نه غنما ځان د پر لوی تکلیف ستا په وجود باندې دي ظالمانو گزارونه بد غنما اے د الله حبیبا ستاتر بس تیز دے آو تو صبر کوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عاتقی ته فرمایل چې زمون کوټي او صادر دی دا درې تور کا درې رضی الله عنها صادر را واغستو کول کو به واپس ورکو وې دا صادر کیدا وې ولدا هم تا د پاره غسته وې نا اے الله حبیبا زما پلار ډېر بوزدل انسان دی او خدا نه خستا اسنه چې ستا صادر مبارک پروت یو غل پته ولګي د دې بے ادبیونګي ک بے ادبیو کې دا زما د پاره د هلاکت ورځ د بیا دې ته ایمان وای نن د پیغمبر په سنتو سمس خره روان دي مولا وای نیټ او د انټرنیټ دور دی سیبا ابل چار دی مولوی سے بو خودل یو عالم یو خود په غاړه باندې دا زړې لوټي او ټیمانو ډډ وټ سيزونه پراته دي ان لله و انا الیه راجعون په ایمان وای دا اسلام پاتې شو د خلکو ته د تاسو بعضی وخت کې جذباتو کې راځي یره چې اوس خو دین ډیر عام دی دین کوم ځای عام دی